فرعون دا کوشش کاوه چې موسی علیه السلام غلی کړي. موسی علیه السلام ورته نور هم خپل رب ښه واضح او یوازې د خپل الله عبادت لپاره راوبلل، خو متاسفانه هغه کبر وکړ او ډېر بدې خبرې وکړې چې هغه به کله د خپله امسا وغورځوله نو دې نه به یو ډېر خطرناک مار جوړ شو. د موسی علیه السلام دا خبره یې رد کړه او ویې چې ته په دې خبره کې یا په دې معجزو کې رښتینی نه یې. متاسفانه له باطل فرستو سره هیڅ وخت هم دلیل نه وي. هغوی زر تر زره زور په طرف باندې مخه کوي. ناپوهه خلک د تل لپاره د حق خبرې ته هم فساد وایي. دغه د موسی علیه السلام په قوم کې چې کوم مسلمانانو هغوی هم نوي مسلمانانو دومره عقیدې کلکې نه وي، نو موسی علیه السلام ته وایي چې اوس به څه کېږي. د شا له خوا نه د فرعون دا لوی لښکر را روان ده او مخې ته مو بحر ده. په همدې سره فرعون او د ده دا لوی لښکر الله جل جلاله تباه او برباد کوي او یو نفر هم نه ترې نه بچ کېږي. په تیره ویډیو کې ما تاسو ته وویل چې موسی علیه السلام څرنګه پیغمبر شو. کله چې پیغمبر شو نو الله جل جلاله ورته یوه لویه دنده وسپارله او هغه دا وه چې دی باید فرعون مقابلې ته ولاړ شي. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته په قرآن شریف کې فرمایي اذهبا الی فرعون انه طغى، لاړ شئ تاسې دواړه فرعون په طرف باندې. په تحقیق سره فرعون د ډېر زیات ظلم او زیاتی شروع کړی ده. صحیح شوه، سرکشه شوی د فرعون. دا وجه دا وه چې د په دې اقلیت قوم باندې، په دې بني اسرائیلو باندې سخت ظلمونه او ناروا کارونه یې کول. نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وایي چې ته لاړ شه سره له خپل وروره او فرعون ته ورشئ. څه وکئ؟ فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشع. وایي تاسې ورسره په ډېره نرمه لهجه باندې خبرې وکړئ. ګورئ داسې یو انسان چې د خدایي دعوه یې کړې ده. الله جل جلاله فرمایي چې سرکشه شوی ده، بدبخته شوی ده. دومره یو لوی ظالم چې یو څوک کفر کې تر دې حده پورې ورسېږي چې د خدایي دعوه وکړي، خو بیا هم الله جل جلاله ته وګورئ سبحان الله ورته وایي فقولا له قولا لینا. تاسې د سره ډېرې نرمې خبرې وکړئ، په نرمه په خوږه په ښه لهجه باندې ورسره وغږېږئ، د دې لپاره چې کیدی شي دی له الله نه وویریږي او سمې لارې ته واپس شي. نو دوی چې کله دربار ته ورغلل، هلته د فرعون په مقابل کې ولاړ دي. سبحان الله، څه ناشنا منظر ده. فقط 2 نفره دا د ټول دربار په مقابل کې ولاړ دي او د داسې یو لوی کافر په مقابل کې ولاړ دي. نه ویره شته ده، نه تشویش شته ده. الله جل جلاله ورته وایي چې زه تاسې سره یم او زه به ستاسو تایید کوم او زه به ستاسو ساتنه کوم. نو چې کله د فرعون په مقابل کې ودرېدل، فرعون ته وایي چې مونږه د الله له طرف نه تا ته رالیږل شوي یو. موسی علیه السلام ورته وایي چې د الله جل جلاله تابعدار شه او د الله جل جلاله خبره ومنه. الله جل جلاله هغه ذات ته چې باید یوازې او یوازې د هغه عبادت وشي. دی ورته په ناشنا ډول باندې وایي فمن ربکما یا موسی، هغه رب چې تاسو یې ما ته وضاحت کوئ هغه څوک ده؟ که نه ورپورې وخندل او ریشخند یې ورپورې وکړه او ثبوت یې ترې نه وغوښته چې ته ماته ثبوت راکړه چې ته د الله پیغمبر یې. نو موسی علیه السلام هغه 2 معجزې چې الله ورته ورکړې وې هغه یې ورته وښودلې. ظاهره خبره دا یوه معجزه دا وه، کله چې به هغه په تخر کې خپل لاس کېښوده نو بېرته به یې چې راوویسته نو بیا به پړقېده. او دویمه معجزه دا وه چې هغه به کله د خپله امسا وغورځوله نو دې نه به یو ډېر خطرناک مار جوړ شو. نو کله چې فرعون دا 2 معجزې ولیدلې نو حیران شو او ویلې چې شاوخوا خلکو ته ویلې چې دا خو یو لوی ساحر ده. په ځای د دې چې هغه ظالم د موسی علیه السلام دا معجزې ومني او دې ته غاړه کېږدي، د الله خبره ومني، هغه کبر او غرور وکړ او د موسی علیه السلام دا خبره یې رد کړه او ویلې چې ته په دې خبره کې یا په دې معجزو کې رښتینی نه یې. فرعون دا کوشش کاوه چې موسی علیه السلام غلی کړي او ګډې وډې ووایي. فرعون راجیګ شو او موسی علیه السلام یې تهدید کړ، ورته ویل چې یا له خپلې خبرې نه تیر شئ او یا به زه تاسې وژنم. په کار خو دا وه چې فرعون هم خپل دلیل ووایي چې زه که خدای یم نو څنګه خدای یم. متاسفانه
له باطل فرستو سره هیڅ وخت هم دلیل نه وي. هغوی زر تر زره زور په طرف باندې مخه کوي او کوشش کوي چې جنگ او جدال او لانجه جوړه کړي. موسی علیه السلام ورته نور هم خپل رب ښه واضح او یوازې د خپل الله عبادت لپاره راوبلل، خو متاسفانه هغه کبر وکړ او ډیر بدې خبرې وکړي او د هغوی سپکاوی وکړ. ورته ویل چې تاسې به له خپل دین نه اوړئ او که وانه غوښتلی زه به تاسې وژنم او قتلوم بم او یا به په بندیخانه کې اچوم، بندیانوم بم تر څو پورې چې تاسې د خپل دین نه یې راګرځېدلي. بیا موسی علیه السلام را واپس شو او زندگی روانه وه. نو په بني اسرائیلو کې چې کله فرعون پوه شو چې داسې دعوت روان ده، نو د فرعون په دې نږدې خلکو کې یو نفر وویلې چې دا موسی به د دې خلکو دا دین دا به بدلوي او په خلکو کې به فساد خپروي. صحیح شوه. نو ناپوهه خلک د تل لپاره د حق خبرې ته هم فساد وایي، سمې خبرې ته هم فساد وایي، دا ځکه چې د دوی په تاوان کې وي. صحیح شوه. د دوی د شخصي مصلحتونو په خلاف وي، نو دوی هرې ښې خبرې ته او سمې خبرې ته هم دوی فساد وایي او دوی د اختلاف په نظر ورته ګوري. خو موسی علیه السلام خپل دعوت ته ادامه ورکړه. یو وخت چې ډیر زیات سخت شو او دا فرعون ډیر سخت ظلمونه او بغاوت شروع تر دې اندازې پورې چې نور دلته د اوسېدلو لپاره هیڅ کوم امکانات نه و. نو الله جل جلاله موسی علیه السلام ته ویلي چې ته سره د خپل قومه دا د شپې حرکت وکړي او ووځئ. صحیح شوه. د شپې حرکت د څه لپاره وکړي؟ د دې لپاره چې فرعون در باندې خبر نشي او تاسې پسې به خامخا خلک درځي او ستاسې د ضرر لپاره به خامخا خلک راوځي. نو موسی علیه السلام سره له خپل قوم بني اسرائیل څخه د مصر څخه کوشش کاوه چې راوځي او لاړ سي، هجرت وکړي. په روایتونو کې راځي چې شاوخوا 6 لکه نفر له ده سره وو. چې کله سبا شوه نو فرعون ته معلومات وشو چې موسی سره له خپل قوم نه لاړه، نو دی نور هم غصه شو، سخت په غصه شو او ویل چې دوی له ما نه باید خلاص نشي او په هیڅ وجه هم دوی باید په بله خوا باندې لاړ نشي. ډیر کبر او غرور یې وکړ چې په هر قیمت باندې کېږي دوی باید موږ را لاندې کړو او باید راوینیسو چې هیڅ چیرته لاړ نشي او د دوی دغه حرکت او د دوی د دعوت او د دوی د قوم دا مکمل باید موږ له منځه ویسو. نو فرعون سره له 25 لکه خلکو، په روایتونو کې راځي چې 25 لکه نفرو څخه جوړ یو لښکر د تیار کړ او بس فرعون دوی موسی علیه السلام پسې ورپسې شول. بالاخره یو ځای داسې راغی چې موسی علیه السلام سره له خپل قومه داسې یو ځای ته ورسېدل چې نور د حرکت لاره نه وه، یعنی مخې ته بحر اوبه وې، شاته چې ګوري 25 لکه خلک نو دوی پسې را روان دي. صحیح شوه. نو ډېر یو خطرناک وخت و. دغه د موسی علیه السلام په قوم کې چې کوم مسلمانانو هغوی هم نوي مسلمانانو دومرې عقیدې کلکې نه وې. نو موسی علیه السلام ته وایي چې اوس به څه کېږي؟ د شا له خوا نه د فرعون دا لوی لښکر را روان ده او مخې ته مو بحر ده. موسی علیه السلام هیڅ وخت کې هم نه په تشویش کې ده او نه په غم کې ده، بلکې په ډاډه زړه باندې خلکو ته وایي چې الله جل جلاله له ما سره ده او خامخا به ما ته لاره ښیي، خامخا به د دې مشکل حل راوباسي. تر دې اندازې پورې چې په یو څه فاصله کې حتی دوی د فرعون لښکر هم ولیده چې نږدې و دوی ته ورسېږي او دوی ووژني. الله جل جلاله موسی علیه السلام ته وحی وکړه او ورته ویل چې دغه امسا په دې بحر کې په دې اوبو کې ووهه. کله چې هغه دا اوبه ووهلې نو الله جل جلاله ته یو لویه لاره وویستله. دا اوبه به داسې د غرونو په څیر باندې ودرېدې او یو ښایسته وچه لاره، سبحان الله، په دې بحر کې وچه لاره الله جل جلاله دوی ته جوړه کړه او دوی پرې ور روان شو. نو چې کله دوی د بحر هغې خواته واوښتل، فرعون او سره له خپل لښکر نه چې راورسېد حق حیران شو چې دا څه ناشنا کار ده که نه، دا خطرناک، دا دومره اوبه، دا بحر او دې کې دومره یو غټه لاره، دا څنګه ناشنا کار ده که نه. نو دې بدبخت دومره هم ذهن کار ونه کړ چې بس په خپلو سترګو باندې د حقیقت یې وویني، خو باید ایمان راوړي که نه، او ووایي چې دا موسی دا په حق باندې پیغمبر ده او د الله له طرف را لېږل شوی استازی ده. صحیح شوه. دا باید نور ایمان راوړي او تسلیم شي، خو نه، دومره بدبختي کې په کبر او غرور کې دومره حده پورې تللی چې اوس هم ایمان نه راوړي او خپل لښکر ته امر کوي چې تاسو په دې بحر کې ورپسې ورشئ او پرېنږدئ. بس دا 25 لکه خلک سره له فرعون دوی په دې بحر کې په دې لاره باندې راځي. نو کله چې دا ټول د بحر ته ننوځي نو الله جل جلاله
امر کوي بحر ته چې نور سره یو ځای شه. په همدې سره فرعون او د ده دا لوی لښکر الله جل جلاله تباه او برباد کوي او یو نفر هم نه ترنه بچ کیږي. فرعون په دې وخت کې په الله جل جلاله باندې ایمان راوړي او دا چیغې وهي چې ما په هغه رب باندې ایمان راوړی په کومه باندې چې بني اسرائیل قوم د بني اسرائیل ایمان راوړی او هغه واقعا چې هغه رښتینی الله ده، رښتینی رب ده، رښتینی خدای ده، زه په هغه باندې ایمان راوړم. خو الله جل جلاله په قرآن کې فرمایي الان اوس ایمان راوړي. دا مخکې د څه کول؟ ته اوس ایمان راوړي. د زنکدن په وخت کې ایمان راوړل دا څه فایده لري؟ نو په دې وخت کې ډېرې چغې ووهلې، خو نه، الله جل جلاله بیا هم هغه له خپل لښکر سره تباه او برباد کړ او موسی علیه السلام ته نجات ورکړ. الله جل جلاله ټولې دنیا ته وښودله چې څوک هم کبر کوي، غرور کوي او د خدایي دعوه کوي، دغه رقم به الله جل جلاله تباه او برباد کوي. الله جل جلاله فرمایي چې ما د را روانو خلکو لپاره عبرت وګرځاو. صحیح شوه؟ دا فرعون ما د را روانو خلکو لپاره عبرت وګرځاو. د ده دا جسد دا د اوبو په سر باندې پروت، ذلیله پروت، رسوا، او دغه بني اسرائیل ترې را چارپیرو او ورته کتلي. نو دغه د فرعون د کبر او د غرور او د لویو دعوو او د ظلم نتیجه شوه چې الله جل جلاله د ټولو خلکو لپاره عبرت وګرځاو. په مصر کې چې نن سبا کومه جثه پرته ده، دا کوم موثق اسناد او تاریخي سند نه لري او نه هم په احادیثو کې موږ ته نبی علیه الصلاة والسلام یا صحابه کرامو دا واضح کړې ده چې د فرعون جسد تر اوسه پورې هلته پروت ده او خلک ورنه عبرت اخلي. نه ده تاریخي واقعه وه، په هغه وخت کې ژوندیو انسانانو ترنه عبرت اخیستی او موږ ته په قرآن کې الله جل جلاله دا رانقل کړې ده. همدا کفایت کوي. ضرور نه ده چې تر نن ورځې پورې د هغه جسد همداسې پروت دي تر څو د خلکو لپاره د عبرت یوه نښه نښانه وګرځېږي. په دې قصه کې چې موږ تاسو لوی عبرت هغه اخلو، هغه دا ده چې د کبر او د غرور انجام، د ظلم او د زیاتی انجام دغه رقم وي لکه څرنګه چې فرعون ورسره مخامخ شوی و. په هېڅ وخت کې باید کبر او غرور، ظلم او زیاتی ونه کړو او د حق په مقابل کې باید لویي ونه کړو. چې کله تاسو ته حق ښکاره شو، که څومره هم لوړ مقام الله درکړی وي، که څومره هم لویې پیسې وي، که څومره هم اوچت پاسپورټ و، خو ګورئ چې کبر او غرور نه کوي. بیا هم د الله جل جلاله خبرو ته غاړه کېږدئ او د الله جل جلاله خبرې ومنئ. کبر او غرور مه کوئ، ځکه دا ډېر لوی کبر ده چې یو انسان د الله جل جلاله خبره وغورځوي، حق ته غاړه کېنږدي او په خپل عقل باندې متکي شي او ووایي چې دا زه چې څه وایم او زه چې څه کوم بس همدغه صحیح دي. نه نه نه، کبر او غرور، بدماشي، ظلم او زیاتی فرعون هغه ځای ته ورساو چې د نن ورځې پورې خلک د عبرت په شکل کې یادوي. الله جل جلاله له انسانانو نه او له هر چا نه چې دفاع اخلي په داسې یو ناشنا ډول یې اخلي چې څرنګه د هغه خوښه وي، چې د انسان په ذهن او تصور کې هم نه راځي. نو همیشه لپاره انسان باید الله جل جلاله په یاد ولري او مخکې له دې نه چې انسان ته د ځنکدن وخت راشي، مخکې له دې نه چې مرګ راشي، باید انسان له ګناهونو نه توبه ویستلې وي. په ځوانۍ کې له ګناهونو نه توبه وباسئ، الله ته رجوع وکړئ. او که تاسو عمر زیات وي، اوس هم وخت شته ده، الحمدلله، الله ته رجوع وکړئ او توبه وباسئ له خپلو ګناهونو نه. دا خپله توبه دا د ځنکدن وخت پورې مه رسوئ، ځکه په ځنکدن وخت کې که توبه قبلېدلی نو د فرعون توبه به الله قبله کړې وه. نه، فرعون هم د مرګ په وخت کې، د ځنکدن په وخت کې په الله باندې ایمان راوړی و، خو هغه ایمان ګوره قابل قبول نه ده. نبی علیه الصلاة والسلام هم فرمایي و چې کله روح تر ستوني پورې راورسېږي نو په هغه وخت کې، یعنې د ځنکدن وخت وي، نو بیا په هغه وخت کې ګورئ توبه نه قبلېږي او نه ایمان قبلېږي. نو موږ تاسو باید مخکې له دې نه چې مرګ راشي، مرګ ګوره یو دم راځي، هیڅ چاته معلومات نشته چې مرګ په ځواني کې راځي، په ماشومتوب کې راځي او که په بوډاوالي کې راځي، په سفر کې راځي، د شپې راځي، د ورځې راځي، په شفاخانه کې، په کور کې، په هر ځای هیڅ معلومات نشته. نو د مرګ لپاره د تل لپاره ان شاء الله آمادګي نیسئ او غافله مه اوسېږئ. یو انسان موسی علیه السلام او ورور دوی د ټول حکومت، ټول یو پاچاهي په مقابل کې ګورئ ولاړ دي او په الله جل جلاله باندې یقین څومره زیات. خپل قوم ته وایي چې ګورئ هیڅ وخت کې هم الله جل جلاله مونږ نه ضایع کړي. کله موسی علیه السلام خپل ته وایي، قوم ته وایي، نه نه، هیڅکله داسې نشي کېدی چې مونږ الله تباه کړي. صحیح ده چې دومره خطرناک حالت ده چې شاته مو دښمن ده او مخې ته مو اوبه دي او بحر ده. موسی علیه السلام خپل قوم ته وایي کله ان معي ربي سيهدين. سبحان الله، څومره یو بهترینه جمله ده چې الله جل جلاله په قرآن شریف کې حتی را نقل کړې ده. وایي زما سره زما رب ده او خامخا به ماته دغه رب خپله لار ښیي.
ګورې الله جل جلاله څومره بهترین د حل لاره ورته راوویستله، الله جل جلاله ورته نجات ورکړي. نو موږ تاسو باید د خپله عقیده په الله جل جلاله باندې پخه کړو، هېڅ وخت کې ونه وېرېږو چې داسې به آینده کې وشي او هسې به وشي او لوږې به مړه سو او دا به شي او هغه به شي. په الله جل جلاله باندې د خپله عقیده او باور ټینګ ساتئ. الله جل جلاله باندې چې څرنګه تاسو ګمان کوئ هغه رقم به الله جل جلاله تاسو ته ژوند درکوي، هغه رقم به الله جل جلاله له تاسې سره وي. نو انشاءالله په الله جل جلاله باندې ښه ګمان وکړئ. الله جل جلاله به تاسو ته هم نیکبختي درکوي، هم به خوشحالي درکوي او هم به انشاءالله الله جل جلاله تاسې له دښمنانو څخه ساتي. الله جل جلاله مو په خپل حفظ و امان کې ساته او په هر ځای کې چې بریالي اوسئ.